خورکۍ میسج کړی چې زما خاوند دی او ما سره ډېره بد اخلاقي کوي، ما پریشانه کوي، ما ته بدې ردې وایي. خورکۍ اسانه خبره دا ده چې د خاوند د خیال ساته. داسې یو دور دی د ګرانۍ او د پریشانۍ چې هر سړی پریشانه دی د ګرانۍ د وجې نه او د دنیا د پریشانو د وجې نه. او بیا دا خاوند د دنیا په دې کار کې چې کله مصروفه شي، کله کله دته د قرض مسله راشي، کله کله په ده باندې هغه کار ډېر سخت شي. او بیا د دنیا څومره ضرورت دي، د بچو نفقه ده، د هغه د تعلیم او د هغه د جامو او د هغه د ډاکټر ته تلل راتلل او دغه شان ستا او د خپل ځان او هغه سره بې مور او پلار او د خویندو دا ټول په هغه باندې بوج وي. کله کله دې سبب دا وي چې دا ښځه خپله بد اخلاقه وي، دته خپل ځان معلومیږي نه، دا خپل ځان نه محسوسوي. نو دې ښځې ته پکار دي چې کله کله د خاوند بد اخلاقي دا هغه برداشت کړي، صبر وکړي د هغې لپاره. یو اسانه واقعه به بیان کوم. یو ځل یو ملګري واقعه بیانوله، یو پیر صاحب سره ناست وم، وی ما هغه پیر پیژانده نه په دم پوهېده او نه په دین پوهېده. وی خلک به راتلل ورته ځان دمولو دپاره. وی دې کې یوه ښځه راله او هغه دا خبره وکړه چې زما خاوند بد اخلاقه دی او ما سره بد اخلاقي کوي او ما ته بدې ردې وایي او ما تنګوي. وی هغه پیر صاحب ځمکې ته لاس وړه غوندې تیږې راواخېسته، کاڼې، او هغه یې ووینځه او صفا سوتری کړ او هغه باندې دمونه واچول او بیا دې ښځې ته ورکړ. او دې ښځې دا خبره وکړه چې کله ستا خاوند کور ته راشي نو دا به د ژبې لاندې کېږي او ذکر اذکار به کې ځان سره په زړه کې او خاوند ته به څه جواب نه ورکوي. که هغه هر څومره بد اخلاقي کوي او هغه څومره بدې خبرې کوي، بچ هغه څه خبره کوي، اوبه راوړه اوبه ورته راوړه، روټۍ راوړه روټۍ ورته راوړه، بچي سنبال که بچي سنبالوه، ځای برابر که ځای ورته برابروه، جامې کېده هغه ورته کېده او ورسره دا کاڼې د ژبې لاندې کېده. نو هفته لس ورځې پس راغی چې زما خاوند خو ټیک ټاک شو، بلکل اوس ما سره بد اخلاقي نه کوي. نو هغه پیر صاحب سره ناست یو ملګری و، نو هغه حتی پیر صاحب ته خبره وکړه چې پیر صاحب موږ ته خو معلوم وي چې نه پیري او نه څه دم درځي او نه خپل مونځ هم په ټایم باندې نه کوي، دا ستا دا دم څنګه وچلېده؟ وایي پیر صاحب په خندا شو چې دې دور کې اکثره ملامته ښځې وي لیکن په ځان باندې پوهېږي. یو خو خاوند راتلو سره دومره مطالبې د خاوند نه وکړي چې خاوند پریشان او خاوند ستر ستومانه وي، د هغه دپاره اوبه پکار دي، روټۍ پکار ده، خدمت پکار دی او دا ورته غیبتونه شروع کړي، دا ورته فرمایشونه شروع کړي او دا د هغې د پریشانه کولو کوشش کوي. نو ما داسې چل وکړه چې دغه کاڼې مې ورکړه او دا تیږه مې ورکړه چې دا د ژبې لاندې کېده، نو دې سره ورته دا ژبه بنده شي، دا خوله به یې بنده شي، دا به خبرې نه کوي، خاوند به تنګوي نه، خاوند به غلط غیبتونه نه کوي، غلط فرمایشونه به نه کوي، خوله به بنده ساتي. نو خاوند خو څه لیونی خو نه دی او نه سپی دی او نه څه بل زناور دی، هغه هم انسان دی او دې ښځې ته ضرورت دی او دا ښځې د ژوند د اسانولو دپاره کړې ده، د خپل خدمت دپاره او د دواړو ژوند د ښې طریقې سره تېرولو دپاره یې کړې ده. نو چې کله دا خپله ژبه بنده کړي او بد اخلاقي نه کوي، نو که خاوند غصه وي نو هغه غصه دې سره ختمه شي چې هغه ورته اوبه راوړي او روټۍ ورته کېږدي او جامې ورته کېږدي، نو هغې هغه ستړیوالی هغه ختم شي، هغې ته دمه میلاو شي، راحت میلاو شي. که یوه نیمه خبرې دا تیزه مو کې خاوند ځکه بار ستړی شوی وي، پریشانه شوی وي، ښځه خو په کور کې وي، ښه په آرام باندې ښه په عزت کې ناسته وي، نو چې کله هغه هر څه برداشت کړي نو بیا ښه تعلق وي، ښې خبرې وي. نو مقصد زما د خبرې دا دی چې ښځې ته پکار دي چې دا کې برداشت پیدا کړي، د خاوند مزاج ته وګوري، د خاوند طبیعت ته وګوري، هره خبره هر ټایم نه کوي، د هرې خبرې دپاره خپل یو خاص موقع وګوري، چې کله وګوري د چوټۍ ورځ ده، چې کله وګوري خاوند یې طبیعت جوړ دی، کله وګوري خاوند یې ښه دمه دی، ښه په کور کې ښه برابر دی، نو بیا یوه خبره د خبرې نه مخکې هم خنده او وروسته هم خنده او ښه په مینه محبت باندې او په تاکید سره خبره ونه کړي، بلکې یو مشورتن یو خبره وکړي چې دا کار په کار یې داسې وشي یا که داسې شوی وي ښه به نه وي، نو انشاءالله کله به هم ستا کور خرابېږي نه، کله به هم ستا کور روانېږي نه، ستا زندګي به ستا دپاره ښه وي، دا ستا دپاره مستقبل دی، دا ستا دپاره ژوند دی. د خپل خاوند عزت وکړه او الله تعالی هم او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هم د خاوند ډېر حقوق بیان کړي دي، تر دې پورې چې حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که دوه غرونه وي
او خاون حکم وکړي خپلې ښځې ته چې دا یو غر سپین دی او دا بل تور دی، د دې تور دا غر دا تیږي د سپین غر طرف ته را منتقل کا او د سپین غر دا تیږي تور غر طرف ته را منتقل کا. وایي دا کول ناممکن دي. وایي که چېرته یې وکړي بیا هم دا ښځه د خپل خاون حق نشي پوره کولی. او یو بل روایت کې راځي که یو خاوند دی او هغې باندې داسې یو بیماري ولګېده چې د هغې نه وینې زوی روانې دي او دی داسې خدمت وکړي چې په ژبه باندې هغه صفا کړي، دومره خدمت یې وکړي، وایي بیا هم د خپل خاوند حق دی پوره نه کړه. دا خبره یاد وساته، شریعت چې کومه خبره کوي ډېره لوی حکمت وي، ډېره لویه فلسفه وي چې کله یوه ښځه ښه وي او د خپل خاوند صحیح تابعداره وي، دا فقط د خاوند دپاره فایده نه، دا د دې ښځې دپاره هم فایده ده، دا د دې د بچو دپاره هم فایده ده. دا یو مثالي خاندان او یو مثالي کور جوړېدی شي. او چې کله یو ښځه داسې وي چې هر وخت زبان درازي کوي، ژبه یې راویستې وي او غټې غټې خبرې کوي، سختې سختې خبرې کوي او هره خبره کې خاوند سره نښلي، هرې خبرې سره د انکار او د نه لفظ وي، نو دې اثر په بچو باندې کېږي. تر دې پورې چې د بعضې روایتونو نه دا معلومیږي چې د یو ښځې په خېټه کې بچی دی او دا خبر و جدید سینس هم ثابته کړې ده او منلې ده چې د ښځې بد اخلاقي یا د خاوند بد اخلاقي په هغه ماشوم باندې چې لا دنیا ته هم نه دی راغلی او د مور په خېټه کې دی هم بد اثر کوي. دا ماشوم بیا کمزورې پیدا کېږي، دا ماشوم دماغي لحاظ سره ضعیف پیدا کېږي، بعضې اوقاتو کې د دغې بد اخلاقو د وجې نه د هغه معذوره پیدا کېږي دا بچی. نو لہذا ښځې ته پکار دي چې د خپل خاوند پوره خیال وساتي، دغه شان خاوند ته هم پکار دي چې هغه د خپلې ښځې خیال وساتي. دا ښځه دا هم د چا لور ده، دا هم د چا خور ده، ستا کور ته چې راغلې ده دا ګوره د سیاستانه نه ده راغلې، دې دپاره هم تا ډېرې رشتې لېږلې وي او ډېر په خوشحالۍ دې کړې وه، لہذا ډېر قدر وکړه. یقین وکړه ستا ښځه په دې کې ډېر ښه صفتونه هم دي، دا ستا د کور دپاره یو محافظه ده، که چېرته دا نه وې تا به د کور دپاره څوکیدار ساتلی، دا ستا د بچو دپاره یوه ښه خدمتګاره ده، که دا نه وې تا به د بچو دپاره یو خادمه ساتلی، دا ستا د بچو دپاره یو نرسه هم ده، په وخت مطابق چې کله بیمار شي هغې ته دوایي ورکوي، د شپې راپورته کېږي د هغې د دوایي او هغه پوهېږي چې دا شی دې دپاره ضروري دی هغه ورکوي، خوراک او دوایي ورکوي. دغه شان دا ښځه ستا د بچو جامې او ستا جامې وینځي، که دا نو تا به چې د بازار ته وړلې او په بازار کې به یې دا وینځلې او بیا به دې استري کولې، څومره تکلیفونه به وتا ته دا ټول مخې ته په نظر باندې کېده. په دې سخته ګرمۍ کې دا په دې کچن کې او په اشپزخانه کې تا ته خوراک پخوي، تا ته روټۍ پخوي، په دې سخته ګرمۍ کې تا دپاره جامې وینځي، ده ستا د بچو خدمت کوي، په دې یخه شپه کې ستا بچي په دې باندې تشې متیازې کوي، هغه پاڅېږي بیا هغه وینځي او هغه صفا کوي. ګوره دواړو خپل حق دی او دواړه په ژوند کې مهم دي. علما فرمایي دا ښځه د یو ګاډي دوه ټیرونه دي او سړی بل طرف ته دوه ټیرونه دي، ګاډی په څلورو ټیرونو چلېږي، یو طرف یې کور کې دی نو د کور څومره امور چې دي دا به ښځه سنبالي، بل طرف یې بهر دی نان نفقات دا به سړی سنبالي، نو ژوند به روان وي او د ژوند ګاډی به روان وي، دواړه به خوشحاله وي، دواړه به فایدهمند وي. او که نه ته سختي کې یا بد اخلاقي کې نو ښځه به طلاقه شي، بیا به ته په علاقې کې په طلاقي مشهور شي، پښتانه به بیا ښځه هم نه درکوي او دا یې ښځې ته مونږ وایو که الله مکه ستا د زبان درازۍ د وجې نه بد اخلاقۍ د وجې نه که ته خاوند طلاقه کړي بیا ته هم څوک نه کوي، ته به بیا د ورونو او د پلار په کور کې ډېر په ذلت باندې زندګي تېروي. دغې وجې نه علما فرمایي د 2 روپو خاوند د کورونو روپو او پلار نه بهتر دی. خاوند ستا لباس دی، ستا حیا ده، ستا عزت دی، ستا ایمان پې پوره کېږي، ستا بدن پې په دې باندې پټېږي. هن لباس لکم وانتم لباس لهن، لہذا کمپرومایز کول پکار دی. بعضې اوقاتو کې ښځې ته برداشت، بعضې وخت کې خاوند ته برداشت. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خیرکم لاهله، بهتر په تاسو کې هغه دی چې خپل اهل او عیال دپاره ښه وي. خوږې خبرې نرمې خبرې کول پکار دي. یو عالم باره کې راځي یو ځل ما وي دا حدیث بیان کړ چې خپلې بیبي ته په خوله کې روټۍ ورکول هم صدقه ده او په دې سره مینه محبت قایمیږي. و یو ډېر غټ سړی هلته ناست و او د هغه د کور د خوا ډېر پریشانه و، هر وخت کې به خپل کور کې جګړې وي. وی سوچ یې وکړه چې د استاد خو دا حدیث بیان کړ او د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم دا خبره ماته وکړه، راځه په دې باندې زه عمل کوم چې روټۍ ته کېناستله او یو نورې راواخیستله او
خپلې بیبي ته یې خولې ته ونیوله. دا ګوره څه دوستوب نه دی، نه څه بې غیرتوب دی، دا ژوند دی. دا ښځه او خاوند ډېر څه کوي، مینه محبت دی، دا د دې لپاره جایز دي، دا د لپاره باعث ثواب دي. نو چې ښځې هغه حالت وکاته، وړۍ خولې ته وکړوته او وایي ښځه ورته دا سړیتوب درته چا وکړو. وایي دا نن مولوي صاحب په جومات کې مسله وکړه. ښځه ډېر وژړل، خپل خاوند ته ورجفته شوه چې دې نه پس به زه تا سره بد اخلاقي نه کوم، تا د خبرې جواب به تا ته نه در کومه، تا ته به د یو خبرې انکار نه کومه. ګوره یو وړوکي عمل د خپل کړ. د نبي پاک علیه الصلاة والسلام یوه طریقې خپله کړه. نبي اسلام بار بار موږ ته دا خبره کوي، خصوصا ښځو ته چې د خاوند حق دی په تا باندې. که چېرته یو حدیث کې راځي سجده کول جایز وي یو بنده بل بنده لره، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي ما به حکم کړی وي ښځو ته چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي. واقول قولي هذا استغفر